عمر زمانه کې داسې یو واقعیا یا داسې یو رپورټ یا داسې یو سټوري چې د هغې نه تاسو ته محبوبیت او مقبولیت هم حاصل شوی وي او هغه ستاسو د ژوندانه یو منفرده یا یادګاري سټوري به ورته زه ووایم. یادګاري سټوري داسې وه چې کله زه په آج کې وم جی ما یو افریدی ملګری او یو بل زموږ مشر و هغې وایي چې یاره هغه ټایم کې په لشکر اسلام په دې ضلع خیبر خو هغه ټایم خو دا باړه وه که نه تیرا پورې نو هغه وایي منګل باغ له انټرویو لسو هغه ټایم کې د منګل باغ د لشکر اسلام مشر و او مطلب هغه ډېر په خیبر ایجنسۍ ته تلل ډېر زیات حساس و. صحیح. ما ته وی الته زونو ما ډېر خوشاله شوم چې یاره دا خو ډېر غټ نوم دی د منګل باغ او دا خو به زما ډېر نوم وشي چې زه لاړ شم هلته. خو چې زه کله د جم ته ورسېدم هلته بیا موږ ته خلک ووایي چې چېرته ځې موږ ته هلته نو مطلب د موبایل رابطې نه وي خو د هغه تر جمرو د پورې خلکو رالیږلي وو موږ بیا په خوړه کې او چې کله نیمې لارې ته لاړم نو بیا مې یوسفي صاحب ته ټلیفون وکړو مې زه خو هلته ځم وایي چېرته مې جم نه ووړېدم اوس په موبایل هم کار نه کوي. ما ته وایي ولې بیا ما ته پهله ولې ټلیفون نه کوم ما خو وایي لنډ ځای دی مې اوس وایي اوس څه ویل مې زه هم چې راواپس شم وایي نه اوس چې تللی اوس خو بس لاړ شه لکه دونه ویرېدم خو چې بیا زه لاړم ما بیا منګل باغ انټرویو وکړه نو هغه داسې وه چې هغه ټایم کې الکترونیک میډیا نه وه دا د 2006 خبره وایي دغه ټایم کې نو هغې سره ډېر زیات مطلب مقبولیت هم ملو شوی ډېر زیات مقبولیت ملو شوی مسلې هم ډېرې پیدا شوې وي خو دا دی چې هغه زما د زندګۍ یو داسې رپورټ و چې په هغې زه خلکو پېژندلی صحیح مالې یاره هم را باندې ډېره تېره کړې وه خو خوښ شوی مې هم وه.